ملګرو د پرونۍ جلسې په باره کې اهمې خبرې ملګرو تاسو ته پته چې علي امین ګنډاپور تقریر وکړو که نه علي امین ګنډاپور چې دی نو هغه ورسېد نو چا ګرفتار کړو که نه ملګرو تاسو ته پته ده ډېر زیات ګرفتاري پسې هم جاري شوی نه قابلي ضمانت وارنټ ګرفتاري پسې هم جاري شوی علي امین ګنډاپور چې دی نو څنګه ورسېد او بیا واپس راغی او که رانغی ملګرو تاسو ته پته ده چې پرون چې کومه د پی ټي آی جلسه وه نو عظمه بخاري دلي وایي د دې جلسه کې یو څو کسان دي او کومه کرسۍ چې وړي نو مکمل طور باندې دا خالي دي دغه نه پس چې دی نو په جلسهګاه کې ځګی نه و نور کارګنان هم را روانو نور عوام هم را روانو اول هغه خبرې جواب خو دغه دویم خبره دا ده کنه چې علي امین ګنډاپور چې دی نو هغه ویل پول نشي کراس کولی هغه بالکل پول کراس کو ډېر زیات عوام ورسره او سکیورټي ورسره هم سخته ورسره وه دغه نه پس چې دی نو جلسهګاه ته ورسېد ملګرو په جلسهګاه ته چې کله ورسېد نو انتظامیه وایي چې دی نو مکمل طور باندې هر څه ختم کړو مکمل طور باندې لیټونه بند کړو او په پنجاب کې چې کومه بجلي وه نو مکمل طور باندې هغه بنده کړې وه په هغه ټیم کې ځکه چې د پی ټي آی جلسه وه نو د هغه د وجې نه چې دی نو نور عوام ته هم تکلیف ورکاوه دغه نفس چې دی علي امین ګنډاپور چې کله سټیج ته ورسېد دغه نفس چې دی نو 15 منټه صرف اوازې وکړې د عمران خان او پاکستان زنده‌باد صرف دا اوازې وکړې ځکه چې ټیم مکمل طور باندې ختم شوی او د 3 بجو نه ولا 6 بجې پورې ټیم مکمل طور باندې دوه ته کانټینر یې او رنګ روډ صرف آزاد او نور روډونه چې مکمل طور باندې بند دغه نفس چې دی نو عوام بیا هم رسېدلی او چې کله هغه لیټونه بند کړل نو عوام خپلې موبایل راواخیستې په موبایلو باندې رڼاګانې ولګولې چې علي امین ګنډاپور هلته ورسېد نو هغه ورته ډېر زیات خوشحاله شو او علي امین ګنډاپور 15 منټه دغه نارې وویل دغه نه پس چې دی نو ویل تقریرونه خو هم په هر ټیم کې کوو او تقریر به زه نن ونه کړم نو ویل سبا بیا وکړم او هغه نه پس چې دی نو علي امین ګنډاپور چې دی نو واپس راغی ملګرو دا معلوماتو د علي امین ګنډاپور په باره کې ځکه چې ډېرو زیاتو رانا ثناء الله دلي مریم نواز دلي عظمه بخاري دلي ټولو ویل چې ته راشه ته اټک پول کراس کړه چې موږ ستا سره څه کوو نو هغې وکړل او بالکل دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ